پړانګه د جیل نه رهایی دې مبارکه شه خو بیا بدماشي مه کوه چې بیا جیل ته رانشې دا راته مه وایه چې بدماشي مه کوه په کولای مې وله په میزایل مې وله په توپه مې وله خو دا به راته بیا نه ده چې بدماشي مه کوه ځان پوه کړه بدماشي زما خوراکه ده خوراکه او میخه چې ګیا ونه خوري نو د ولږې نه به مړه شي شوپرانګ استاد ته خو د جیل نه راووتې او بیا هم غوسئ بیخ پړک د جیل نه د راوتو په خوشحالۍ کې موږ تا ته ګلونه واچول او بیا هم غوسئ غوسه په دې یم چې تاسو دا ګلونه زما غاړې ته ولې واچول په دې په ځای به تاسو زه سپانسي کړی وې پړی به دې راوړی وې اوس به دې پرې وژلی وې ښه به وې خو دا به دې راته نه اچول اوس په داسې کار کې دا ګلونه به د نیا په هنډوکي کې سنبال کېدې او دا به زه د خپل تربور د باخان په قبر باندې خوړم په قبر لاړ شئ او په ټول کلي کې مټیانې ویشئ او په عشقي بابا باندې به پړستن هم رښتیا څادر هم واچوئ ما منلی و ورشئ سبا خان باندې راوغوتو که د ډیلې راوتې چې دومره خوشحاله یم نن دومره خوشحاله یم چې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم ولې چې زما دشمن زما رقیب زما تربور نن د جیله راووتو سبا خانه نو پیشو پړانګ خو ستا دشمن دی که نه زه خو د هر دشمن دشمني بیه اخلم او بیا د پیشو پړانګ دشمنۍ ته خو زه من غټېږم پیشو پړانګ خو به دې ځل لوټونو ته ضرور ودرېږي بسه مړه زه به چټی زه به یې خوروی هغه به مانه څنګه اوټونه ګټي دا ځل خو به تې اوټونه هم ګټم او خپله معشوقه به هم تې ګټم نو خبره دا ده چې زما نوم مطلب خان مطلبي دی او چې په کوم سړي کې مې مطلب نه وي که نه نو په داسې فضول پرزې باندې ده سزا هم ناکړم دا زه نه ویم دا د دې ټول کلي خلک چې څومره دي که نه نو ما پسې دا پراپګنډه جوړه کړې زما دې د خپل ملک ځنځر په سر کچوي چې زما نوم مطلب خان مطلبي دی خو مطلبي نه یم ښه مشره او خور نشته ورندان دا راته وایي چې تاسو دواړه څه ته راغلي مونږه ښځه خاوند خپل زوی دپاره ستا لور غوښتو له راغلي وو دا خو دې ډېره مزېداره خبره وکړه بلکې ښه خبره دې وکړه چولي خان نه دې څه نامه دې څه ده فتح خان ښه فتح خانه زه چې چا ته هم لور ورکوم که نه نو زما درې شرطه دي لومبنی شرط دا دی بچی دې دوی شه چې خپله مینه به ما پسې او دویم بس زموږ خپله مینه چېرته ده موږ په پردۍ مینه کې اوسېږو پرین په پردۍ مینه کې اوسېږي او د پټه په پردۍ مینه کې اوسېږي او د هغه د زما د لور رشته غواړي ویم چې دا تورتلې زنانه د سره نه وې که نه نو قسم په خدای چې تا زما دلته دا پردې ماتولې وځه دا شو خدای وځه که نه خو به ځه
تاسو به زما رښتې دپاره اخر تر څو پورې خلک بې عزته کوي ستاسو چرتون ته څوک هم غاړه نشي کېغوستی زه خو وایم که نه چې هغه ډباخان دی که نه بس هغه ته ها وکړې هغه ډېر خدیجه تو ما ته خبرې کوې رښتې نه کې زه به د ډباخان خطرېتوب ساتم چې ته ما ته لګې زه به تا هغه چا ته ورکوم هغه چا ته چې زما درې شرطه پوره ځکه چې زما نوم مطلب خان مطلبي دی او چې د تا نه مې مطلب نه که نه نو خدای راځي که هغه ته قیامه کوم ودرېږه درخانې ویلی دی کنه چې زمانه ملی شه بوتل غریبا کینې مړ به شي برباد به شي زه به تا په چا باندې وژنمه داسې مه وایه سړیه داسې مه وایه وژني خو خلک ژوندي خلک خو زه خو ستا په مینه کې د مخکې نه مړ یم زه نفرت کوم د تا نم او ستا د مینې نم زما مینه خو صرف او صرف پیشو پړانګ دی پیشو پړانګ درخانې ته خو لاړې خو زما خبره د خپلې لوپاټي پیسکي پورې کلک وتړه چې څنګه د الوګانو په دورچه کې ټیپر نشي کېدی نو داسې زما په ژوند ته زما د رقیب پیشو پړانګ نشي کېدی ودرېږه تربوره ډباخانه دا ما ته د وران ونه وکته دا اوس وګورې ته څوک زه خامخا دا ته مې نه دي کتلي ځه سازا مه کوه ما ته د وران کتلي دي ما ته نه کتلي کتلي شئ ځه ته به زما څوک یې ولې ته په خوله کې اور ګرځې څه اور ګرځم اور ورکېمه بچیا لمبه کوم به دې هغه وغلی کېنه غلګلتوزه ته به څه یې چې ما به لمبه کې زه درته یم هلکه ګوره راکه دا ټوپکه نیکه څه کې ډک دې ډکه هلکه ګوره زه ګوره زه تیره دې خرابومه ګوره زه راکه دا ته به راکه ته ونې که څه کې تېره ده اوس په دې سرکټ کې کار به راله وګورې خدای کله خلک دې تېر کړو ای ما ډېر زر به دې په دې سینه کې دا زړه په هاټ فیل ختم یې ګورې ولې چې د کنسرې د الیکشن به هم نه ګټم او معشوقه به هم نه ګټم دغه ارمانونه به یې لکه د تورې کړپۍ دړې ولې شي او الیکشن به زه ګټم او خپله مینه ګلامدانه به هم زه ګټم او وکتی به شي تربوره میخ پیخ پړک ای بګیلي مړه ده دا پیک پړک به دې ورځ په دې بریتونو کې نښلي ځه
मक्का रुक से वही दे लगा उदाहरण बिल्कुल जमानू मतलब खान मतलबी दे और जो पचा के में मतलब नहीं करना खुदे राती का आगा चली जनाजे तम जो कवर सिद्धूरी खबर तो क्यों करना दर्शन राती में दा खैर खोले दिस्तिरगा रबीगी आके बात है कि गाड़ी कि द पिछो प्लान मूड ता वक्तो लगा रवा जाता ته په شپران مور هغه زما ډېره بده شي که هغه دلته زما د رشتې دپاره راغی که نه نو زه به یې دلته نه په دیکو دیکو د لوباسم ته به د پیشو پلان مور ته کور نه بار وباسي ولې دا ته به چاته مړ یم ته وایم خبردار که د پیشو پلان مور پسې زمین نه پټ خبره کړې خبره دې وکړه زه چې کله د شپران مور پسې خبرې کومه که نه نه په تاسو بد ولې لګي بچې دا نه څه پیدا په ځوانۍ کې راباندې ډېره ښه لګېده او خدای شته چې زه هم پرې ډېر ښه لګېدم خو به دا خو د نصیب خبره ده د هغې واده بل چا سره وشو او زما واده ستا مور سره وشو بس که راجي بس که ستاسو دا عمر د دې خبرو نه دی او که واده کول غواړې نو ما نه وکړه که نه ته اوس د ایدو بچو د ډوبې ورکې ما ته پته ده چې ته به ورته هغه جباخان خبره بیا کړې خو دا خبره یاد ساته چې دا ځمکه او اسمان به یو ځای شي خو ستاسو یو ځای کېدل ډېر ګران دي ستاسو واده به رانه ونه شي خدایه داسې زمانې माता खपल ज़ानो आया माता जानानो आया माता खपल ज़ानो आया माता जानानो आया खपल ज़ान में जन्नत जुदा उस्ताद कसम निकाला लैला लैला उस्ताद कसम निकाला लैला लैला उस्ताद कसम निकाला खपल ज़ानी ज़मान تخو جانانی زما خپل ځان زما تخو جانانی زما څنګه بناو یاد ځان کم جدا ستایم مستا لیلا یم مستا دلربا یم مستا دلربا یم مستا لیلا یم مستا دلربا یم مستا دلربا یم مستا लेवने शवेयमा दखपल ज़ान देगो जे प्रदेश वेयमा ता मोहब्बत की खुशो लेवने शवेयमा दखपल ज़ान देगो जे प्रदेश वेयमा राशाबाद का जमा दग दुनिया साद कसम निकाला लैला लैला साद कसम निकाला लैला लैला
जलबल में कतर पूरी पत्थर घुमे का शांत का जल में कतर दफल खाइस पलम्बो बांधे जलबल में कतर पूरी पत्थर घुमे का शांत का जल में कतर या में अमील का माँ पगाड़ कर दवा शादी कसम निपाला लैला लैला शादी कसम निपाला लैला लैला शादी कसम निपाला माता फलसानो आया माता का नानो आया फलसान में पजन पे जुदा शादी कसम निपाला लैला लैला शादी कसम निपाला लैला लैला शादी कसम निपाला یو خو د ما د لور سر خوړلي چا کره جاړې شي که نه نو بیا په ګنټو کوټه نه راځي ځکه چې راځي ملاکه دا سوچو که چېرې مېلمه به راغلي که نه څه چای پاڼې خو دا کله ته ورته ګورې ولې نه نه ما وخوړله ستا مرضي نو دا کوم چې پاتې شي که نه نو زه خو یم که دې خوښ وي نو دا ځان سره یو د هغه پیچوپړک بچی به مې کور په ډوډۍ کې ډکه کړه نه نه ستا ډېره مهرباني د دې کې د مهربانۍ څه خبره ده جینۍ زه خو تا لپاره ادا کړی چرګ یم او بیا په تا مې دا زړه داسې خوږېږي چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډه شي د سره د خاوند مینه د روونه لیده او دا خبره خو د مطلب خانه ما خو د خاوند مینه اورېدلې نه ده همدا کار خو زمان دی که نه جینۍ په ځوانه ځوانۍ کې مې شکر دی ښځه مړه شوله هسې خپلو کې یو ځل ویم د اولاد کورونه یو ځل بیا مونږ آبادولی شو خو که د دې رښتې مښتې خبره مو پکې وچېرېده تا خو زما د زړه خبره وکړه زه دلته مرشتې راغلی ما ما ته منظوره ده رښتیا ته ته منظوره ده د دې مطلب دا دی چې تا خپله لور زما په شکرانځونه راکړله ودې ویستم پپم رضا په زړه دې ویستم دا واوره جینۍ که ته زما د لور رښتې پسې راغلې که نو زما چرتونو ته ځان تیار کړه لومړنی چرت چې خپله میله به ما پسې وي او دویم چرت چې اجک په بېروزګاره نه ته په روزګار وي او دریم چرت دا دی چې زما دا اڅنډا دوم نه دی اپادوان هغه ته به په پرزون وځي نو که راځه مې لولو خو او که راځه مې نه پول نو نه پول ټیک ده خان ما ته ستا شرطونه منظور دي بس ټیک ده لاړم دنه په مخه دې ښه ولې راباندې د مینې باران وورول په اخر کې راباندې تڼې تڼې ګلې راووروله که خدای دې تپاږي د ماټو یم پېښ بنیاد اوښ کړو څومره ډېرې وي پوره څټوډانې دې راخ کړې څومره خوشحال یو چې دا کار به وشي زه په دې کور د خاوند ځان راغلم زه خو دا حیران یم چې زما پلار په تا سنډا کې لیدلی سو چې زه یې تاله درکولم پته نه خو دې دا به مسلمانېږي او ایمان دې دا دی چې په لاره کې درپسې سکیم غپ کړي نو لکه د ماشومانانو کور ته رامنډه کړي بس که ښځې بس که زما شرافت پورې خندا مه کوه خو یو ځل مې شرافت ته شا که او بدماشۍ ته مې مخ کو نو بیا به دله په 40 ګنټو کې 300 کوم بس بس تیار خوره تا ته ګوره 302 ته ګوره د روټۍ دشمنه تا روزګار ته خو دې ملا ماته ده نه خو کار روزګار کوم او کو نه نو تا له خو سود سودا راوړم که نه نه نو دا هر څه ستا دغه پلار مطلب خان ته کوره راځي داسې چې کوي زما د پلار د کور راځي او که نه راځي ته خو د ټول کور مالک قرضدار یې ته خو د قرضدار نه په کور کې پټېږي زما خیال دی جوړې بیا څوک قرضداره راغلو اوس د قرضدارو نه ولې پټېږي ورشه که نه ای ښځې ته ورشه تا ته به څه نه وایي او که زه ورغلم نو واضح به مې بېعزته کړي او 5 نیم قرضدار خو ډایرکټ پرې ته راتانګي ښځه مې شکل دی راوستی نو
Mira, Maria. Yasaria, chata gare. Khazi, daima. Kam karzdaro. Karsdare nu. Da bizde bilunu varo. Da bili rakho. Baru zama. शुक्र दे खुदाया چې قرضدار نو زما په پپله کې لاړې وچکې وای خدایا زما پلار له خدای چا راغلی راشه چې زه څنګه خلاص شم زما خو یو عمر پیدا ورکړو چې زه تاسو څنډاله ورکولم نجومي صاحب دا ته زما په لاس کې د واده کرښې ګورې که نه د سپارې په شان الفدر او پیزربا پکې ګورې وګوره چې واده مې کېږي او که نه قسمت کې دې ودونه ډېر دي داسې کرښې دي پکې داسې لکه د موټر ری ستا په قسمت کې 4 ودونه دي اوس شو پکې ښه دا لومبنی به درنه تختې شرمۍ به دي ښه او دا نوره درېیمه دا درېیمه به د واده په شپه مري ورپسې د بیا یو ځل خدای ما ته خوله ښه او دا درېیمه خو خیر په دام د نیش برابر د نیش ته به شویه او دغه یو چې کومه پاتې شوه دا چې کومه پاتې دا دې په قسمت کې ده دې سره به دې واده کېږي خو په یو شرط چې د خپل واده نه مخکې د خپلې لور واده کوې هم د لور په خواهه ما ته منظوره ده ما ته بالکل منظوره ده خبره هسې ګورې په دې کلي کې داسې څوک هلک نه دی خوښه خیر دی ما ته منظوره ده ولې کله چې نیک هلک دي وي چېرته په چیز کې که نه داجي هغه بچې شرمېږي ولې نوم یې راته ښایه وایي داجي هغه د بخان دی که نه ټول کلي والا وایي چې هغه ډېر ښه انسان دی او زما هم ډېر خوښ دی هغه مورې د داسې سړي نوم دې راته ووته په کې توپ یې راته او ثابت یې پرې واچولم دلته خو دې بېخ بنیاد پاته په دا منې چې ته وې که نه نو بس ما ته منظوره ده داسې کار وکړو چې ورشه ولاس نیولې ما ته راوله ټیک دی داجي زه مرسته راولم خو داجي هغه ډبه دا څه وې داجي تاسو خبر ده داجي چې دا باباجي به ما سره ځي که نه نو هغه ډبخان چې دی هغه دلته راځي کلي نه به راځي که ټیک ده که نه ټیک ده ډورې دا چې کار وکړه بوډا نجومي صاحب دا ورته راځه دا پاته بیا لږ ما پاشه واول خدای دې دا راپاته په مزه اوس را تر غاړه وځه دا معنا دا بچه دا به ټیک کړه دا که نه دا ورته راځه جینۍ چې دا مونږ کړو راځه سینه مې څه نجومي ولې ګلان دانې لاړم بابا که ودرېږه شو بچی ولې پریان د باندې کېناستل څه مورې په ما باندې پیریان کېناست مورې زلزله راغله په کور مې په شین اسمان راکړه تندر را پرېوتو چې کله نه مې مورې د مطلب خان مطلبي دا ناجیده شرطونه واورېدو یا بچیا دا کور به ولې لیکلې ورکو ته به چېرته رېړه ولګې خو هغه
دریم شرط پهلوان والا. پهلوان موره مخ پیخ پړک هم دغه پهلوان خو سوچونو کې وړی مه کنه دا پهلوان به مورې خامخا غټ وي دی به خامخا طاقتور وي څومره کسان دی راغورځولې مورې یو اتي به یتي زما مورې که زه په پوشتا ورغلم ډوکې به رالم مات کې ورته پهلوان یه بچیا ته ولې دومره فکر کوې ته پیر له لاړ شه هغه به دله داسې تعویض درکړي چې پهلوان ستا مخکې به اسم نه وي. ای په پیر د رحمت شه مورې په پیر د رحمت شه بس اوس زه پوه شه او پیر ولې چې مخ پیخ پړک پیشو پرانگا ما تا پتا دا استا مقابله هغه پهلوان سره دا پهلوان سره. پیر صاحب تا نزار شم تا نه شپږ څه ځلې ته وراتاو شم تا ته څنګه دا پته ولګېده چې زموږ نامه پیشو پړانګ ده او بیا زما مقابله هغه پت ځناور پهلوان سره ده حاجي. واورې پیشو پړانګه د غیب علم صرف الله تعالی ته دی خو زما د دې جونګړې نه ډېر چاپېره چې څومره ګیدړان انسانان پاتې کېږي د هغې د ټولو مشکلاتو ما ته پته ده. थाना जाना न पमावाना दा मीना दजड़ो कला असाना दा मीना दजड़ो कला असाना दा पील थाना जाना न पमावाना दा मीना दजड़ो कला असाना दा मीना दजड़ो कला असाना दा. مثال دو مجنون دا زما شو ژوندون مثال دو مجنون دا زما شو ژوندون نه یم هیڅ په سکون ځکه ماته دنیا ټوله ایرانه ده مینا د زړه کلا اسانه ده مینا د زړه کلا اسانه ده जाना न पमारवाना था मीना गजड़ो कला असाना था मीना गजड़ो कला असाना था. बेवफा दास्ता गम न प्रीति में यौदम बेवफा दास्ता गम न प्रीति में यौदम रापसी गुरती शम हटा खड़े चाला ये जमाना था मीना गजड़ो कला असाना था मीना गजड़ो कला असाना था. थाना जाना न पमारवाना दा मीना गजड़ो कला असाना दा मीना गजड़ो कला असाना दा.
آزاد ستا د لاسه دلدار بی ګناه یم آزاد ستا د لاسه دلدار اسې کړما دې خوار اسې کړما دې خوار مینه ټوله دې یاره د تاوانه ده مینه د زړه کله اسانه ده مینه د زړه کله اسانه ده بیله کانا جانانا په ما روانه ده مینه د زړه کله اسانه ده مینه د زړه کله اسانه ده زما ټول شرطونه پوره کړي او د هغه شرطونو په وجه ما د ګل په ترتیب ډالې کړی خو که بیا زه خبر شوم چې تا د بل واده نوم اخیستی نو په خدای مې دې قسم وکړی چې دا پرې سره داسې کار کوم چې په یو دې طرف د غولي په ساتي او یو در باندې کوم ټیک ده سخر بابا بیا به زه د بل واده نوم نه علم خو اوس دې ته د خپله لور او زما ښځه ما کره کور ته ولېږه ورو لږه ستا په هغه کور باندې زه د مطلب خان لورې د مطلب خان زه د کړې لارې واپس نه ساتم او دا خیالات دې د زړه نه وباسه چې زه به ستا کور ته واپس لاړه شم داسې مه وایه باجي ته ګوره ستا دا خاوند څنګه ساده غوندې انسان دی اورې ته د په سادهتوب مه دوکه کېږه دی په سادو کې تېرېدار دی زه نو د په خبرو نه دوکه کېږم زه سره کوزس کوم چې زما نه چټه ونځي ځه شه دلته نه وځه ګوره سخر بابا څونه ډېره بېعزتي زما وکړه ته ولاړې او مارټي مګه پادوانه د دندو به څه داږي تا د مخکې نه ته مې داسې عزت و عزتدار وې چې اوس به د عزت کم شي ګورې زما خبره یاد وساته که زما لور خپل کور ته بوتلل غواړي نو زما یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې ته به د پیسو پلان هغه پیسو پلان پېژنې پانډوان دغه سره به کوستي کوې نو که هغه کوستۍ کې دې وګټله نو خو به ټیکه زما لور به درسره لاس نیولې خپل کور ته ځي او که چې پرېږده نو دا خبره یاد ساته چې بیا د خپل کټ چټه ځان ته ښځه وګوره زما د لور نه واوره او په دې دروازې بیا ونه ګورې پټه وځه 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 چې وځي وځه دا به څوک وایي دا خو پوره تو ولاړې ولتون کې ګورې ومې تو کړي ته به زما څوکې وتربورا وظالمه ښه دې پېژنم چې یتیم یې یسیر یې د میرې ښځې وظالمه که تا وژنما نو د خپل نرتوب بېعزتي کوم هغه نو ولې نه منې کېږي ظالمه ګوره ماله او غلام دامنه وروستو شه ظالمه په ځان ترس وکړه دا پکې لا بله مورې د لوږې اټکی وایي زه راته په تشه خېټه ګرمي وایي ما ته وګوره زما د ګلندامې د منځ نه ته وځه یعنې قسم مې دې په خدای دومره پخی به درکې وه چې هغه بیبي به دې په ګنټلو ستړي شي وایم غلی شه رقیبه غلی شه که نه ظالمه اوس زه خو دې پېژنم که نه لکه د اړده په شکال وریځو غړمبېږي خو ورېږي نه نن به در باندې زه په شین اسمان راورېږم او داسې به در باندې راورېږم چې تر غوږونو نشته تر سپېږمو به ډوب شي تر سپېږمو وا تربوره که دومره نرې نو ډس کوه ډزونه مې یا مې ووهه ګوزار وکړه مړه چې د نرتوب پته دې ولګي په ټوپک روزه شو هی شکر وباسه چې ټوپک رانه کور کې پاتې دی یعنې نن فارغه مې روزګار وې ته مه کوه چالاکي زه دې پېژنم تربوره زما خور چې لوي ټوپک دې په خپله کور کې پرېښی دی ولې چې زما سترګې هر وخت سرې وي څه شی نو ګینې زه ستا د سرو سترګو نه لیدلم او ما ټوپک د کس د کور کې پرېښی میغ په ماړه زه ته ګزار وکړه زه درشه ځه څه شه زما تبر افسوس ما نه تبر په ډېران هېر دی شکر وباسه شکر ته په دې شکر وباسه یعنې نن مې ستا په تبر باندې دا لالورې خو ځه لا دانه پانی دې په دنیا کې شته خورس که ساګه او څوکړک
Meyak, meyak, pih palak, meyak, meyak. مبارک تشه بوتل غریبه مبارک تشه تاسې ښکاري چې درخانې مت د مینې اقرار کولې دپاره را روانه ده دې خو ما ته اړګیا وانه شوله درخانې خدای کنه بوتل غریبه نن بیا ستا په تندي باندې لکه د سیکانو 12 بجې ولې دي ولې ته ما په ګولې وویشتې سه ګولې نه تا خو زه په بم وویشتم په بم ور ظالم لوري ما خو هم ستا لارې څارلې او تا ما له په زیرو کې ضرب راکړو داسې نیغه تېره شوې زه خو ستا د مینې لیونې ستا د مینې ملنګ ستا د مینې پتنګ یم بس که بوتل غریبه بس که زه نور ستا دا حال نشم لیدی د مینې کم اور چې ستا په سینه کې دی او هماغه اور زما په سینه کې بلیږي درخانې د دې مطلب دا دی چې ته هم زما په مینه کې لیونې بوتل غریبه زه په مینه کې لیونې شوې ما سوده یې شوې خو ستا په مینه کې نه د پیشو پړانګ په مینه کې د پیشو پړانګ په مینه کې پیشو پړانګه پیشو پړانګ پیشو پړانګ پیشو پړانګ کریم خلکو د پهلوان د پیشو پړانګ مقابله شروع کېدو ولا ده صاحب دا کتالیز ورکو واو نوی مقابله ده خو دې کته تربوره څنګه مې دله خمبینه کو ها ومې منلې واقعي چې زما تربورې واقعي چې ومې منله چې زما تربورې مرزا سترګې دې سرې دي مرزا چې نن چې پته ولګېدي دې تربور ته مې سترګې اوچتې شي لاسونه پوره کوئ پړانګ سره مې دله څنګه کوتل کا اوس به په کور کې بلا بلا پروت دي مور به ورته ټکورونه ورکوي
بیا به اوس زما ګلام دامه زما شي. رښتیا جبار خان الیکشن چې را روان دی. هله پیمان دا خو رانه بلکل هېر شوي وې. یار دا خو به اوس یو کور ته تګ پکاري. پکې به تقریر هم کومه. اسټیج به لګېدلی د پاسه به لیکې دا او ما ته وګورئ یا چېرته یو موټر پیدا کړئ. موټر ظالمان اوس چې پیاده دي دا خو ډېره سپکه خبرې. موټر به زه په کراره پیدا کړم. او داسې موټر خو به ته پیدا کړي چلی بیا رالسه وکړه. مړه دوه کسانو په تیاړې ونیسي هغې به ورته ټیکه ورکړي. زه به سټیرینګ ته ناست یم. پټرول به م بچي ګیس به م بچي خو چارنګ پکې ګورې ښه. وای میغ میغ بلکې بیخ پړخ وای واو ما وهلو خوړه دغه خپل تربور تبا خان د وجې نه پهلوان ماله د بوسوس خیر جوړ کو بلکې د الوا د خراب یې کړم. وای نو تا ته څه ضرورت و چې تا هغه پهلوان سره جګړه کوله؟ که هغه ته مړ کړی وي نو میغ بیخ پړک څه د خپلې مینې د ګلام دامې خپلولو دپاره پهلوان سره جنګېدمه. زما د مینې دشمنې د خپلې مینې دپاره یو ځل مرګ ته څه چې زه یو کم سل ځله مرګ ته تیار یم. دې کې ته څه وې لیونې کېږه مه پیشو پړانګه. اوس هم وخت شته ګلان دامه هېره که او خپله ټوله مینه زما جولۍ کې واچوه. کته که چولی دی ښکته که په چولی کې راته واچوه. په دې جولی کې زه خزنه غورځولی شم خو خپله مینه نه ځکه د پیغل د پټول کلی کی چرچی شوی جنې د پیغل تو د پټول کلی کی چرچی شوی جنې راز چې مینو کو زما پتا سترګې خوږې شوی جنې راز چې مینو کو زما پتا سترګې خوږې شوی جنې تاګ خایس می پسړه کلی دی لمبي هلکا تاګ خایس می پسړه کلی دی لمبي هلکا مات بلاس رکھو دی دیارانه هلکا مات بلاس رکھو دی دیارانه هلکا زلفی خوری پا اوگو سترگو کی اور گرزوی زلفی خوری پا اوگو سترگو کی اور گرزوی دا گل ورین شنده کمیس چی تور گرزوی زاند ساتا دا خلکو سترگی در پسی شوی جنه زاند ساتا د خلکو سترګې در پسې شوی جنې راز چې مینه وکړو زما پتا سترګې خوږې شوی جنې راز چې مینه وکړو زما پتا سترګې خوږې شوی جنې साली बने मिलने पसु वर मुससवी
पर लिखेज ځواني د سرو لمبو نه ډکا داس پر لخیز ځواني د سرو لمبو نه ډکا ستا مسته